बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू मेलिंग्स ته मेलिंग څه کار کوي کته غواړئ چې یو لیټر خط دا یو خطي او ډیرو کسانو ته چاپ کې یا ډیرو ته لیږي یا ډیرو د پاره پرنټ کې نو ته کولی شي چې شو کې د میلینګ ټیپ ته راشي او دې ځینې استفاده وکړي مثال دا تیر سیمستر کې و چې د زده کوونکو سرټیفیکیټ و نو زه هماغه فایل خلاصوم اوس کوم ځای کې دا ریکارډینګ سټاپ مثال لا په ورډ کې ما سره یو سرټیفیکیټ فایل دی او دا موږ تقریبا تاسو ټولو زده کوونکو ته دا پرنټ کوو نو موږ خو داسې نشو کولی چې راځو هر شاګرد ته به نوم لیکو مثال نوم یې مثال علي دی مثال د پلار نوم یې ولي دی او بیا همدارنګه په هر ګریډ کې به موږ لیکو چې A ګریډ هغسې B دی نو دا ډېره سختېږي نو موږ چې کو همدا یو فایل ډېرو دپاره چې کو پرنټ کوو یا جوړو یا لیږو یا یو بیل ډاکومنټ جوړو اوس تاسو ګورئ د یو فایل نه د څومره ډېر دغه ته جوړوم یو فایل دی ها یو صفحه ده یو دا به زه بېرته مینیمایز کړم راځم بېرته هم د خپل ډاکومنټ ته مثال ما خط لیکلی زه لیکم 2 او بیا لیکم مثال دلته ماته باید د کس نوم راشي دې سره مخې ته او لاندې باید شي ایډریس راشي او بیا زه چې وکړم یو لین اخلم او بیا لاندې چې لیکم خط لیکم مثال دا ای ټکي ای دا شو زه هم دا خط چې دی زه دا ډېرو کسانو ته لیږم بیل جوړو نو ته به څه کې دې کې درې سټپ په دی اول به ته څه کې یو کنټیکټ لیست به جوړې د نمبرو لیست چاته چې دا فایل ایمیل کې یا جوړې یا پرنټ کې نو هغې دپاره به تا سره یو لیست وي او بل لیست نه بیا به موږ راځو د فینش انور سیل ته او دې کې موږ ته ریکارډ کتل کېږي چې څنګه کېږي نو په دې بخره کې موږ داسې لیکي دا ریسیټس دي دا ویو چې تا سره څوک دي یا لیست به جوړو یا موږ ورته ساده کې کنټیکټ لیست ویو بیا چې کوو لیستونه دی چې یو دانه داخل کا ټولو ته داخليږي نو دا به د انزرټ مرج فیل نه کوو او همدارنګه موږ چې کوو دا نور هم چې کوو برابرو ښه بیا زه دلته مثال که زه دلته جاب هم واچوم جاب نو دا هم کېږي داسې هم برابرېږي نو راځم اول چې کوم لیست برابروم زه د سلیکټ ریسیپین اول سټپ کې موږ چې کوو دلته لیست برابروم په دې باندې کلیک کوم که در سره یي نو راواخله که در سره نه یي ټایپ ا نیو لیست یو نوی لیست جوړ کا دغسې لیست خلاصېږي بیا به یو لیست جوړ کړي د زده کوونکو په نمبر نوم دې ووایه احمد بلال دې کې اوس لیست جوړی دې کې تا سره پاس فیلډونه درکړي دي دې کې ټایټل دی ما ډایرکټ پکې ولیکو پام مې ورته نو دا به بېرته ډیلیټ کړم فرست نیم دی لاست نیم دی کمپنی دا درس دا ټول دی او زمونږ چې پکار دی ټو یعنی دې ځای کې کس نیم پکار دی او نیم پسې ادرس پکار دی ادرس پسې جاب پکار دی او دلته چې دی ټایټل دی فرست نیم دی لاست نیم دی کمپنی دا نو دا خو ماته صحیح نه شو زه چې کوم دا ټایټل چې دی دا به زه ډیلیټ کړم دا انټري دا کسټمایز کالم ته راځم دې نه چې کېږي صحیح کېږي کسټمایز کالم ته راغلم دا ټایټل دی دا به زه ډیلیټ کړم همداسې فرست نیم او لاست نیم دا هم ډیلیټوم بس صرف نیم پرېږدم همدغه لاست نیم دی دا به رینیم کو بس فل نیم به ورته ولیکو پوره نوم یو فیل ما سره جوړ شو بل کمپنی نیم هلته ادرس دی نو زه باید دا ادرس ته رینیم کړم زه ورته لیکم اډرس دا مو شو او بل چې دی جاب دی نو زه دلته دا رینیم کوم جاب کار په دې ترتیب ما ځان ته چې کو دا لیست ما تیار کو وګوره ما سره اول پوره نوم شو بیا ادرس شو او بیا وظیفه یا دنده شو وایه اوس دې نوم بلال مخکې غټ نو ادرس دی دنده مثال دا ما سره ټیچر دی بل انټری چې اخلي په دې نیو انټری کلیک بل کس یو کس تیار شو بل شفیع الله تم ورته یې او دا مثال ټیچر دی مو سره نو انټری واخله سمسور
کوم ځای ها مثلا نګرار به ولیکو لنډ او ستا رتبه جاب تا په لږ سټوډنټ کم دی اوس دې بل ویلې دې پسې به ډېرې ور واچو ستا نوم څه ها زاهد الله چینواره خو نه بل به م واچو عمر کم ځای ته چې شې کلرکې بیا د دې معنا پوښتنه وکړه چې دا چی شته وایي هو کې دا لیست ما سره تیار شو که سل کسان یم د سل کسانو لیست اوکې که تیار نو موږ سره دا کوم ځای کې صفحې دا لیست سبا بیا پکارېږي نو زه راځم دا په دې میوزیک فولډر کې او چې شي په نوم بیا صف کړم د مثال لیست په نوم به دا د صف کړم بیا چې شي لیست رانیریږي نو زه لیکم سټف لیست مې ولیکو دغسې سټف لیست په نوم ما چې کو دا صف کو په میوزیک فولډر کې ما سره صف شو اوس غواړم همدا خط ډېرو ته چاپ کړم نو زه راځم چې کوم نو موږ سره دا یو سټپ وشو موږ چې وکړه هغه نمبر یا کنټکټ لیست هم تیار کړ اوس که ته هغې کې تغیرات راولې یو بل کس اضافه کې یا څه بدلې یا دې کې مثال جاب سره تا چې شی ولیکلو چې جاب سره مثال شی نیشنلټي هم وي یا بل شي هر شی چې لیکې نو بیا به ته راځې د ایډیټ ریسیو لیست ته او دې ځینې ته کولی شي بیا په همدې باندې چې وکړې دا سټف لیست دی که نه دې باندې ډبل کلیک دا به خلاص شي کولی شي بل کس پکې اضافه کړې کولی شي بل دغه پکې مثال موبایل نمبر مانه پکې پاتې زه هم دې ځای کې اضافه کوم دلته خو نه اضافه کوم نو زه به اوس ولیکم موبایل نو بیا راشه د ایډیټ ریسن لیست ته او دې ځای کې دې باندې ډبل کلیک کړه او بیا چې وکړه دې ځای کې به نوی کالم موبایل لپاره واخلې نو هغې دپاره به چې وکړې کسټمایز کالم ته ریشه یس کا دا لاین 2 دی په دا به رینیم کې موبایل ته اوکې بس دا ما سره موبایل راوس هر کس نو هغه نمبر هم لیکو مثال 0 اتاوي همدغسې نو ګوره ته کولی شي ایډیټ هم کې کولی شي نوی کس هم پکې داخل کې مثال ولی دی ما سره دا د کابل دی او دا مثال دا چې دی منیجر دی او دا نمبر دی یعنی ته کولی شي دا لیست هر وخت ایډیټ کې اوکې کا او دا یس کا بس اوکې کا یو برخه موږ سره وشوه چې موږ چې کو کنټکټ لیست هم جوړ کو او دویم برخه کې موږ تغیرات راوسته او درېیمه برخه کې چې کو دیزي کې اوس داخله و درېیمه برخه ته راځو د انسرټ مرج فیلډ ته دې ته راځو دې کې ته کولی شي چې په دې باندې کلیک کړې او ساحه ورته وټاکې مثال لیټو ته راغلم دا دوه نقطې ږدم او دې پسې زه همدغه ځای کې چې شي کس نوم راشي نو انسرټ مرج فیلډ ته به راشي دا فول نیم دا به واخلې دې ځای کې به نوم راځي او دې ځای کې دوه نقطې ږدم او یو مسافه اخلم دلته مسافه موږ ډېره زیاته اخیستې او د ادرس سره راځم دلته بیا د انسرټ مرج فیلډ ته راځم دې ځای کې ادرس اخلم اتومات به د نوم ځای کې به نوم راځي د ادرس ځای کې به ادرس راځي او بیا د جاب سره ودرېږم بیا دا دوه نقطې ږدم او دې ځای کې انسرټ مرج فیلډ ته راځم دلته جاب اخلم او موبایل سره چې شی کوم دوه نقطې ږدم او چې کوم موبایل اخلم موبایل نو تا چې وکړه تا سیستم ځان ته په دې برابر کو چې دې ځای کې به نوم یې دې ځای کې به ادرس یې دې ځای کې به دنده یې او دې ځای کې موبایل یې کوم دی چې په دې ځای کې تیار کړي وو بل موږ سره چې شی دی پریویو ده پریویو ریزلټس اوس ته ګوره چې څنګه دی دا ریزلټ موږ ګورو چې څنګه ریزلټ لکه دې باندې به کلیک کې وګورئ چې دی ټو بلال ته ادرس وردګ دی جاب ټیچر دی موبایل نمبر پاتې دی ولې دې سره موبایل دلته فیل نه داخل کړی د موبایل لپاره نو زه بیا راځم انسرټ مرج فیلډ ته او دا موبایل دې ځای کې واخلم څنګه دلته رانغی دې ته موبایل نمبر نه ورکړی دا بل کس ګورو نو پریو ریزلټ کې دا د شیخ 3000 دا راغلی دا مې ډیلیټ کړه یو مې پرېښودو پریویو ریزلټ دا یو کس شو په دې باندې کلیک دویم کس ته وړو دې ته نمبر ورکړی دریم کس څلورم کس پنځم کس شپږم کس او په دې ترتیب ووم کس وګوره پریویو دا کار وکړو غلطي درته ښیي
نو ګوره دا شی شو دا تیار شو ما سره او که اول ریکارډ ته ځې دې باندې کلیک اول ریکارډ ته دې باندې کلیک اخر ریکارډ ته دې وړي او دې باندې کلیک دلته دریم ولیکه دریم ریکارډ ته دې وړي دریم ولیکو انټر وکړو دریم ریکارډ ته دې وړي نو دا سمسور ته نګرار کې سټوډنټ دی دا نمبر دی دا خط به ورته ځي اوس دا بار یو ته بیل څنګه تیارو نو د فینش اینډ مرج دې باندې به کلیک کړي دې باندې کلیک کړي که ار یو بیل ایډیټ کې ار یو بیل تیارې نو په دې ایډیټ انډیویډوال ډاکومېنټس دې باندې به کلیک کړي څو دانې پرنټ کې نو آل ټول چې څومره تا لیست تیار کړی دی نو زه به اوکې کوم نو ګورئ ډاکومېنټ موږ سره خلاص شو دا د اول کس دپاره بلال دپاره یو خط لاندې راځه شفیع الله دپاره خط سمسور دپاره د زاهد الله دپاره نو ټول دپاره وګورئ یو یو بیل چې شو تیار شو زه اوس وایم چې څه وکړم دا خط تیار شو بل زه کنټرول زیډ وایم بېرته شاته ځم دا په کار هم نه دی ډونټ سیف همدغلته راغلم زه فینش مرزور دی ما دا ډاکومېنټ یې پرنټ کا خو څو نه څو پورې که دا یو ته پرنټ کړم دا سمسور والا نو د کرنټ ریکارډ ته راشه او کېږه او که ستا مثال شلو نه دېرشه پورې پکار یا پنځو نه لسه پورې پکار نو دلته به وکړي زه ورته یم چې د دویم ریکارډ نه ونیسه تر څلورمه پورې دا ماته تیار کا اوکې کا نو ګوره ډاکومېنټ به خلاصېږي دا دویم کس دا دریم کس او څلورم کس چې تا ته ښه ترتیب وشي د شمېرې نو موږ شی کوو آی ډي اچو یو کس راشي زما دغه دی پاتې دی نو ته کولی شي چې بیرته د میلینګ سره شي او دا کانټاکټ لیست انتخاب کې دی نو وځو بیرته دا کانټاکټ لیست انتخاب کوم همدا و نو کولی شي دیزي کې آی ډي مو واچوې نو دې ته به بیا کسټمایز هغې ته راځي یس او بیا به څه وکړي یو نوی مثال دا موبایل پسې سیټي دی دا به رینیم کې مثال آی ډي ته یا سیریل ته آی ډي اوکې نو دا خو اول کې پکار دی کولی شي موږ باندې پاس ویسي اوکې که نو ګوره اوس آی ډي یو دوه درې څلور پنځه شپږ نو داسې په دې ترتیب تا په دې کنټاکټ لیست کې آی ډي اضافه کړه نو په دې ترتیب وګوره تا ډېرو ته چې که لیټرز تیار کړه دا باندې هم راځم د سرټیفیکیټ والا ته زه هم دا سرټیفیکیټ شل دېرش کسانو ته پرنټ کوم نو دې کې موږ سره چې نوم پکار دی پلار نوم پکار دی او همدارنګه موږ سره ګریډ پکار دی بس ته هلته لیست جوړ کړه د نوم ساحه کې دلته نیم انسرټ کړه دلته فادر نیم او دلته ګریډ دا په ټولو ته پرنټ کېږي نو دې دپاره ما یو لیست تیار کړی دی زه راځم چېرته میلینګس ته موږ ویلې که نه دیز نه به لیست تیارې نو ټایپ نیو لیست نوی لیست به جوړی او زه یوز ان ایگزسټینګ لیست کوم چې تا سره موجود دي دې باندې به زه کلیک کړم نو هغه ما سره کوم ځای کې میوزیک فولډر کې دوه دانې دي یو د سرټیفیکیټ والا لیست و یو دا د سټف لیست و زه دا سرټیفیکیټ لیست والا دا صحیح دی دا ما چې که اوپن مې کو دا لیست ما سره خلاص شو چې اوس ګورې نو په دې ایډیټ لیسن لیست دې باندې به کلیک کړي نو ګوره دا سرټیفیکیټ فایل خلاص کا دې کې ما سره چې نیم دی جواد دی پلار نوم دی او ګریډ دی نیم دی فادر نیم دی او ګریډ دی بس دا لیست ما سره چې دی تیار دی بس دا صحیح دی دا چې صحیح دی نو اوس به څه وکړو په دې نیم ځای کې به څه وکړو د انسرټ مرج فیلډ ته به راشو دلته به نیم ولیکو او فادر نیم چې دی دلته به راشو انسرټ مرج فیلډ دلته به فادر نیم واچو او ګریډ دا به انتخاب کو او دیزي کې انسرټ مرج فیلډ ته راشو دلته به څه وکړو ګریډ به واچو نو ګوره دا کوسونه دا باندې دلته نیم راځي دلته به فادر نیم راشي او دلته به ګریډ راشي نو دا به اوس موږ تیار کړه اوس ګورو پریویو ګورو چې څنګه ښه کلیک کړه پریویو باندې نو ګوره جواد ګل ناصر اے ګریډ بل اخلا بل کستا دغه ټولو ته ترتیب شو اوس ټولو ته پرنټ کې نو فینش انمر ته شو پرنټ ډاکومېنټس ټولو پرنټ کې یو کتار یو بیل ګوره نو د ایډیټ انډیویډوال ډاکومېنټس دې ته راشه او ټول ګوره اوکې کا نو ګوره اړ یو د پاره بچی شي بیل سرټیفیکیټ تیار شي دا د یو کس راځه د په دې ترتیب وګوره ټول تیار شو بس نور شو کا پی ډی اف کې صف کا چې تغیرات پکې رانه شي F12 برې شي F12 به کې کېره به چیرته پی ډی اف ته او دا بنوم صف کې مثال چې سرټیفیکیټ او دا په دې ډاونلوډ فولډر کې زه چیک کم سیو کم البته یو شته دی مثال دې سره به نیو اضافه کوم نیو تیار شو دا دغه بیرته خلاص شو دا یو کس بیل دی پی
PDF کې ثبت دی. اوس وې دا فایل پرنټر والا تور کې چا درکې دا ورته شي کی پرنټ کی نو څومره په اسانه طریقه سره په لږ وخت کې تا ډېر کار وکړو. دا کنټاکټ لیست یو ساتي دا بل کال ته بیم پکاري هر وخت دا پکاري نو ته کولی شي په دې ترتیب شو کې دا برابر کې. بل یو څو خبرې دي چې دا ما نه پاتې دي ورډ کې. موږ سره د سیوز آپشن دي دا د فایل ټایپ کې راځي دا باید موږ اوله کې ویلې فایل کې موږ بیزي کې دا سیو او سیوز ویلې اوس به درته وایم. موږ سره یو سیف دی کمانډ او یو سیوز دی د دواړو ترمنځ فرق دی او چېرته یاشت نه پوښتنه کوي چې سیو او سیوز کې څه فرق دی. په سیف سره یو فایل ته سیف کولی شي په ما خپل نوم سره ما غزوړ ځای کې او په سیف سره ته کولی شي یو فایل په بل فارمیټ کې په نوي ځای کې او په نوي نوم سره سیف کې. مثال وګورئ دا فایل زه به چې کوم دا ټول زه پاکوم او دلته زه لیکم مثال لږ نوټ دا به زه اول دل سیف کم نو کنټرول ایس شارټکټ کې دا سیف دا زه سیف کوم مثال په کمپیوټر کې په د پکچر فولډر کې او نو ورکوم سیف دا ما سیف. اوس وګورئ زه راځم د پکچر فولډر ته او دا سیف فایل خلاصوم دا دی دا چې زه خلاص کم مثال دی که زه دې خط ته سور رنګ ورکوم دې ته چې ما سور رنګ ورکو نو زه چې اوس کنټرول سیف وکړم کوم سیف یې وامه دغه ځای کې مشه دام سیف دی کلیک مې کوپی بس دا فایل ما سره سف شو کوم ځای کې دا په همدې زوړ ځای کې او په همدې نوم سره زه غواړم چې دا فایل زه خلاصوم بیرته او دا ټیکسټ چې دی دا پکې مثال دې ته ما ګرین یا یلو رنګ کې مې هایلایټ کړ دا زه اوس بل فایل کې سف کوم نو ته چې اوس بیک سیف کې دا په همدې یو کې سف شو. دا کنټرول اس سره څه کېږي یو فایل په ماغه زوړ لوکیشن او زوړ نوم سره بدلیږي. که زه هم دا بل ځای کې سیف کما یا په PDF فارمیټ کې سیف کما یا په بل نوم سره سیف کم مثال دی کې ما څه لیکل کړي دا زوړ فایل و بیا رالم څه لږ نور نوټ مې نور ولیکلو اوس دا نوی شو زه به چې زوړ وي او دا نوی دا په بیل سف کم نو ته چې کنټرول اس اوکې کې دا د ما زوړ فایل کې سف شو اوس چې دا خلاص کې دی کې ما لیکل دي موږ چې کو سیوز استعمالو سیوز سره کې فایل ته بری شي او په دې سیو اس باندې بدلی کی سیوز سره ورته کول شي چې بل ځای ورته انتخاب کې همدا فایل دی زه مثال دا ځل په ډاونلوډ فولډر کې سیو کوم سیو نو ګوره دا فایل ما په ډاونلوډ فولډر کې سیو کوم زه کمپیوټر ته راځم نو په ډاونلوډ فولډر مخکې پکچر فولډر کې دا د پکچر فولډر کې مشته سیو او بیا راځم چې ته ډاونلوډ فولډر دا د دې کې دا سیو شته دی که یو ځکه دا غلطي خرابېږي نو بل ځای کې وي نو یو کار شو کو سیوز کې یو فایل په مختلف ځای کې یا په بل ځای کې سیو بل په مختلف فارمیټ کې سیو کې زه دا PDF کې سیو کوم نو زه F12 وام F12 د شارټکټ کی د سیوز دلته برازي فایل ته سیوز او دلته برازي لند F12 د سیوز شارټکټ کی دا در سره یاد ولرئ. زه دا PDF کې سیو کوم ته کولای شي چې دې زیناره شي ازه او فارمیټ خوښ کېدل د موږ سره ډیر دی دا 2003 ډاکومنټ زوړ سیستم باندې دا سیف کیږي همدارنګه مثال لا په PDF سیستم سیف کیږي او ویب پیج نټي پاڼې په شکل سیف کیږي د HTML شو دا ویب پیج شو همداسې تش متن ریچ ټیکس فارمیټ کې سیف کیږي یا تش ټیکس فایل دا شینه رنګ او ډیزاین او پکچر تا پکې نه راخلي دا ټول موږ سره شي دي فارمیټ دي نو زه به دا PDF فارمیټ خوښ کم او دا به شي کم سیو وکم سی ډرایو کې بچی شي دا سیو شي نو ګوره ما سره هغه لیکلو په PDF فارمیټ کې سیو شنو کنټرول سیوس یو کار دا کو چې په بل فارمیټ کې دا شي کوي فایل سیو کوي ویزټ شي کوم ام دا سیو فایل ما خلاص کو دی پکچر کې چي دی او دې کې زه لیکل مو کله چینجز مثال دي چې ما دا مسور رنګ کې هایلایټ کو زه سم چې دا په بل نوم سره صف کم که کنټرول اس دی والو پم دې زوړ نوم دار سره صف شو زه په بل نوم صف کوم ام سیوز نه کار کول شي 12 بٹن وخه وینډو خلاصيږي هغه سیو د سره سیف 2 لیکا سیف کا بس دا نو ګوره دا سیف یو او سیف 2 دوا نو تا کول شو چې یو فایل په دوه نومونو سره صف کو
دا د سیف او د سیفس ترمنځ فرق و. بل موږ سره چې دی په ورډ پروګرام کې نو ایمیلینګ ټیب کې هم دا مونږ یو بیا نور د چې ایمیل لګیږي ته په مایکروسافټ اکاونټ جوړې آوټلوک به در سره نو بیا دا ایمیل سیستم په برابري دې پسې موږ سره ریویو ټیب دی. دا ریویو او ویو چې دی دا درې برخې چې دا برته نه ویم ډېر اسانه دی او نور په دا ویو او د پرنټ آپشن دا به بل څه پاتې یو یا شنه پورس مثال ما لګ لیکل کړي دي بیا دلته لیکم چې my name is Wali. I am from غلطی په زور کوم سیدا دا ما ولیکل دا کابل بلې کو افغانستان سیره پاکستان په ځای ای دلته لیکم. موږ سره په ورډ کې ریویو دی ریویو بیا لیدلو ته وایي کرکټ کې هم دا ریویو اورېدلې که نه نو میل کې دا ریویو ټیپ کې ټولې آپشنې د ریویو په حق دی چې ته به دا خپل ډاکومنټ بیا وګورې هغه اصلاح کې یا څه وکړې معنا کې یا کمنټ ورکړې یا نظر ورکړې نو دا ټول په دې ریویو ټیپ کې دي. ریویو ټیپ کې ما سره اول کمانډ دی د پروفینګ ګروپ دی ما سره د پروفینګ او دې کې اول کمانډ د سپیلینګ اینڈ ګرامر پروفینګ دا ستا ډاکومنټ ټول شی کوي پروف کوي چیک کوي نو اول که د سپیلینګ یا د ګرامر غلطي نو کولی شي دا یې درته وباسي په دې زه کلیک کومه نو ما ته وګورې دا غلط دی دا فرام چې دی دا غلط دی دلته راشه تا ته څه وایي دې بکس کې چې ستا چې پکار دی فرام په فارم لیکي یعنی معنا فارم هاوس دا معنا چې ورکې کوره لري بیل کور شي اغستی ضمن دا صحیح نه دی فریم داسې د ایچ دا چوکاټ چې سټرکچر دام نه او فرام معنا آفټر ساينس دا فرام د پکار دی او هم داسې دی بس دا چینج کا ور هغه چې شو آی ام فرام افغانستان شو افغانستان غلط دی نو دې کې تا ته ښیي چې دا افغانستان لیکي که افغانستان لیکي نو زه د افغانستان دی په دې باندې ډبل کلیک کا یا په اوکې کا چینج وکړي کا هم بدلیږي نو ګوره هغه بدل شو دا غلط دی. نو دلته راشل ته ګوره میم لیکي که نیم لیکي نیم سیده بس چینج کا نو ګوره هغه بدل شو. او ولی کې کم یو لیکي نو دا خو انګلیش لغات نه دی نو ویل لیکي که ویل لیکي وال لیکي چې لیکي زم دا خو همداسې سیده ولی نو بیا به دا اګنور کې اګنور معنا بس دې باندې شی کې سترګې پټې دا پریدي دا صحیح دی نو ټوله ګرامري غلطي ووتله. زه کنټرول او یو بل فایل خلاص کم مثال دا یې سی وي فایل دی سی وي د جوړه کا اوس دې کې ته چې کې دا لیږي خو غلطي به پکې نه کې نو ته کولی شې چې ریویو ټیپ ته راشې او دا سپیلینګ اینډ ګرامر دې باندې وکې کې یا موږ سره شارټکټ کې دا د سپیلینګ اینډ ګرامر اف او کې که بس شی کېږي غلطي وباسي. ګوره د پروفیشنل لیکلو دا پروفیشنل غلط دی کم پروفیشنل لیکي که پروفیشنل ګوره معنا هم لاندې راځي ایکسپرټ بس دا چینج کا یو غلطي دي دا وتله. بل دلته لیکلی دی چې زه انوایرمنټ دا غلط دی داسې راځي چینج دا هم چینج کا آی غټ لیکل کېږي بیلیو دغسې بیلیو راځي چینج کا دا هم چینج کا کیپیبلیټیز دغسې راځي زه دا هم چینج کوم همداسې دی او دا نور چې دا سپیلینګ راځي دا داسې راځي لنډ ننګرهار وایي دې سره موږ سره څه نشته دی زم دا صحیح دی اګنور دا صحیح دی ښه دا نقطه بدلیږي دغسې دا ټول همداسې چې کېږي بدلیږي دا میریټل سټیټس دی نو دا دغه دی داسې راځي چینج که دا به هم بدل که همدغسې چې کوم غلطي بس چینج په ها بدلیږي دا به هم چینج کړو ګوره دا داسې راځي ټول ورته غلط دی او که نی بس اګنور کړو ها برته چې کوي پرېږدي و دا داسې راځي همغه مسافې ټیپس پکې ډېر والی دی هغه بدلیږي. ښه LLB بیش لرې کراته دا ملت دی داسې هم دا اګنور دا همداسې صحیح دی پښتو لغات دی دا هم همداسې پرېږده اګنور بیا راشه MS دا غټ لیکل کېږي چینج او په شی کې په سیکنډونو کې ټول ډاکومنټ کې دا شی کېږي غلطي وباسي دا ایکسلنٹ غلط دی داسې ایکسلنٹ راځي هم صحیح دی چینج کا او دا پرېږده اګنور دا همداسې صحیح دی نو سیلف موټیویټډ داسې راځي چینج
اول دا د ټول وای په دې سپیکر باندې کلیکا اواز مې بند کړی نه دی Imitative. دا ارته چې کې پرانس کېم نو زه به دا اګنور کما او ډیفرنٹ دی دلته غلط لیکل شوی دی Different. بس چینج کا دام چینج کې شي کې انوایرنمنت Environment. چینج کا نو په دې ترتیب ته چې دا چینج وهي یا اګنور وهي نو دا شي کېږي بس ټول او سپیلینګ او ګرامر چیک شو بس نور دا نوٹ صحیح دی بس وسه پرنٹ کې او کلیږي نو ګوره د سپیلینګ هغه ماته وېسله غلطي ښه بل موږ سره دی کې پوه شو دی باندې سپیلینګ او ګرامر باندې خو صرف انګلیش کې کېږي پښتو غلطي نه نیسي او نور ټول ژبې کېږي خو هغه شی کې پروفینګ لینګویج ته به راځي که دلته لینګویج آپشن ته راشي بیا د لینګویج پریفرنس ته راشي نو دلته وګوره موږ سره د انګلیش ژبه ده که نه نو دې ته وګوره پروفینګ چې دی پروفینګ شو یا سپیلینګ شو یا ګرامر شو نو دا انسټال دی کار کوي او موږ سره بله پښتو ژبه ده دا هم کیبورډ فعال دی خو دا موږ سره ناټ انسټال دا نه دې کې دا سپیلینګ او دا شي نه کار نه کوي او که بله انزټکې راځي به د ځینې به ژبه داخلې هغه به ایډ کې نو دا هم نه ده انسټال نو کولی شي چې بیا نیټ در سره او دا ژبې دغه برابر کړي بل ما سره د سارس کمانډ دی د سارس داسې ده لکه ډکشنري تا ته د لغات معنا درکوي یا مترادفې کلمې درکوي مثال ته لیکنه کې او زه لیکم چې دا ټول به زه بیرته وران کړم زه لیکم start in the name of Almighty Allah the most powerful دغسې مثال لیکل مې کړي دي زه هم دې سره دا کیسه نوره مږده کړم نوره ماته کلمې راکړي نو د پاورفل لغات کې ودرېږه د سارس ته رېشه دې ذکر ته معنا درکوي ښه دې باندې کلیک درته Powerful. we are not showing definition because you are offline offline نه کار نه کوي ولې دا خو offline هم کار کوي مثال دا بل لغات به انتخاب کو دا پروفیشنلی دی نو زه راځم د سارس ته نو ګوره دې کې شی کوي کار ورکوي معنا ورکوي جاب وایس یا ورک وایس نو ته کولی شي چې د پروفیشنلی په ځای دا بل ورک وایس دا استعمال کړي نو دلته راځم پروفیشنلی ورک وایس ما مترادفه کلمې درته مثال لا پارت دی پارت زم د دې معنا راکې دې باندې ډبل کلیک کا نو بیا په دې د سارس باندې کلیک کا نو ګوره شیرز پورشن فریګمنټ سلایس ټول معنا درته درکې سیګمنټس ټول معنا درکې یا مثال زه دې ځکه لیکما دې ځکه ما سیګمنټ لیکلې ده اوس تاسو ټول په پارت باندې پوهیږئ یو کین کولیپس تاسو کولای شئ بیل کې سیګمنټ برخه او سیګمنټ باندې څوک نه پوهیږي ته زه بل لغت پکاروم نو سیګمنټ انتخاب کا او د سارس ترېشه نو سیګمنټ معنا ده سیکشن پارت پیس برخه نو دې کې چې کم اسانه ده پارت اسانه ده نو بس دې ځای کې چې ولیکه پارت ولیکه او دا د چې کې وای Part. خو شي په د سارس ډکشنري د مترادفې کلمې یا نور لغتونه درکې همدارنګه موږ سره ورډ کاونټ دی ورډ کاونټ ته سل صفحې ډاکومنټ تا ته ټول حروف جملې صفحې هر څه تشماري په دې ورډ کاونټ کمانډ باندې به کلیک کې او تا ته داسې وړوکی بکس درکوي تا ته د ډاکومنټ سایه درکوي دې کې څو پیجز دي یو صفحه ده ورډس کلمې دي پکې څو 400 اتیا دا ورډس دي زه به دا کلوز کما دا یو ورډ دوه ورډ دا چې دی دا یو ورډ دی 3 4 5 شپږ دغسې نو زه راځم ورډ کاونټ ته دا ټول ماته شماري څو ورډس دي پکې یو هلته ما یو انتخاب کړی ځکه یو ښی درس دي کې به کلیک کوم اوس راځم ورډ کاونټ ته نو صفحې ما سره یو دي کلمات پکې 4 اتیا دي کریکټرز توري ښیي نو سپیسز بغیر د سپیسه 2044 دانې دي کریکټرز دا حروف ویت سپیسز د مسافې سره 2609 ځانې دي پیراګراف 12 پیراګراف اخد د لینس کرښې 4 کرښې دي او دې کې د ټیکس باکسز که ټیکس باکس دی اچولی او که فوټ نوټ دی اچولی او که ان نوټ دی اچولی دا ټول پکې دي زه چې کوم دلته راځم دې ځکه زه چې لیکم فوټ نوټ انځر کوم زه ته ننګرهار یونیورسيټي دا ما فوټ نوټ کو کنټرول ا سیز به ډیر کو هیډر مې کو نو زه اوس راځم به ورډ کاونټ ته زه راځم چیرته د ریویو ته او ورډ کاونټ ته نو ګورئ سودی 2144 دی ټول
نو دا کته زه ډیلیټ کما ډیلیټ نو بیا زه چیرته راځم میلینګ ته ریویو ته راځم او ورډ کارت باندې کلیک کوم ما 2000 نو هیډر فوټر پکې نسی فوټ نوټ او ان نوټ پکې نسی نو کته چې دا فوټ نوټ او ان نوټ داونه نسی نو دینه دا چې کلیریکا بیا د شي کوي اما غشماري بس ده